قدرمنو لیدونکو السلام علیکم وخت مو په خیر د نن ورځې ډیر تازه مهم او لنډ خبرونه له موږ څخه په لنډو کې واورئ. کابل کورونا د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي په ټول هیواد کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس اړوند 15 شکمنې پیښې ثبت شوې دي. د یاد وزارت ویان وحید الله مایر وایي دا پیښې د هیواد په 4 ولایتونو کې ثبت شوې دي. د زیاتوي د شکمنو پیښو د تشخیص نمونې مرکزی لابراتوارونو ته لیږدول شوي دي څو معلومه کړي چې پیښې منفي دي او که مثبتې. مایر وایي له یادو پیښو 10 پیښې په کابل، 3 په هرات او یوه په بغلان او غور ولایتو کې ثبت شوي دي. سعودي عربستان د هغو هیوادونو عمره کوونکو ته د ویزې ورکولو ځنډولي چې د کورونا وایرس پیښې پکې ثبت شوي او یا د سیلاني لپاره سعودي ته ځي. د سعودي د بهرنیو چارو وزارت خپل وګړو ته سپارښتنه کړې چې یادو هیوادونو ته هم سفرونه کړي. د سعودي د بهرنیو چارو وزارت په خبرپاڼه کې راغلي په عمره کوونکو کې د کورونا وایرس د ویرې له کبله ځینې وقایي ګامونه هم اخیستل شوي دي. چین په چین کې د وژونکې بیمارۍ کورونا وایرس د چټکې خپرېدا وروسته د دغه هیواد د ملي شورا دایمي کمیټې د وحشي حیواناتو د خوړلو او ناقانونه تجارت د بندیز د بشپړېدو طرحه تصویب کړه. د چینی رسنیو د راپورونو له مخې د دې طرحې پر اساس د هغه حیواناتو چې په حیات وحش کې پالل شوي او یا هم په وحشي توګه ژوند کوي سوداګرۍ، حمل و نقل او خوراک کې منع شول. افغان حکومت له طالبانو سره د لومړۍ رسمي ناستې په نیت یو 6 کسیزه پلاوي خطر ته استولی دی. دا په لومړی ځل وي چې طالبانو د افغان حکومت له یو پلاوي سره رسمي خبرې کوي. د افغان ولسمشر یو سلاکار BBC ته وویل چې دا پلاوي د طالبانو په غوښتنه قطر ته استول شوي دي. کریم صادق د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی پایلیز اوپنر لوبغاړی کریم صادق د محمد شهزاد محمدي د بندیز د لرې کېدو وروسته د کرکټ بورډ مشر تابو ته ګیله کړې او په غوسه یې ورته ویلي چې ولې آفتاب عالم له اسرائیلو راغلی چې سپیناوی نه ورکوي. پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دی عایشه فاروق نن په اسلام آباد کې ونیزي خبري کانفرنس ته ویل اسلام آباد د افغانستان امنیت او ثبات تر ټولو زیات پلوي کوي خو د افغان سولې تړون د امریکا او طالبانو داخلي موضوع ده او مسوده یې دوی ته نه ده ښودل شوې. میرمن فاروق ویل د بهرنیو چارو وزیر شاه قریشي به د پاکستان په استازولۍ د سولې تړون په مراسمو کې ګډون وکړي. د طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین تازه ویلي دی د سولې هوکړه به د شنبې په ورځ لاسلیک کیږي. شاهین زیاته کړې په دې برخه کې هیڅ راز بدلونونه نه دي راغلي. د په وینا د سولې هوکړې تر لاسلیک وروسته به افغان حکومت د طالبانو 15,000 خو طالبان د افغان لوري 1000 کسه بندیان خوشي کوي. اجرایه ریاست د ګډ حکومت د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له ثبات او همپالنې ټیم غوښتي دي چې د بین الافغاني مذاکراتو د ټیم لپاره د غړو نوملړ ورته وسپاري. ټولي نیوز د محقق له قوله لیکلي مذاکره کوونکی ټیم به له 15 تر 21 غړي ولري. خلیلزاد هم له ثبات او همپالنې ټیم غوښتي چې د مذاکراتي ټیم لپاره خپل نومونه د وسپاري او شاید نن ورته سپارل شوي وي. د حکومت په ګډون ټول سیاسي لوري او مهم شخصیتونه به دا لیست وګوري او په اړه به نظر ورکړي. داسې مهال چې د طالب او امریکایي لوري ترمنځ د توافقنامې لاسلیک ته یوازې یوه ورځ پاتې ارګوایي دا توافقنامه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره نه ده. د ارګوایان صدیقي دغه څرګندونې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې ماریا په غبرګون کې کړې دي. منظور پښتین د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي لر او بر یو افغان دی او پاکستان هم باید دا تریخ حقیقت ومني. پښتین ویلي پاکستان د پښتنو یووالي د ویرې پر ځای د لر او بر یو افغان ناره ومني. نوموړي زیاته کړې ده لر او بر یو تاریخي حقیقت دی. پاکستان او یا بل هر هیواد پر دې حقیقت سترګې نشي پټولی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر زیاته کړې افغان د یو قوم نوم دی او دوی پر خپل قوم ویاړي. امرالله صالح افغانستان لوی څارنوالۍ ویلي د زرغون بهیر بنسټ هغه شکایتونه رد کړي چې پر خواله رسنیو د دې بهیر مشر او په ټاکنو کې د ولسمشر اشرف غني مرستیال امرالله صالح ته د سپکاوي او کنځلو په اړه شوی و او لوی څارنوالۍ په اعلامیه کې ویل شوي دا شکایتونه یې ځکه رد کړي چې په خپله د ښاغلي صالح لخوا نو ثبت شوي. اعلامیه زیاتوي په 19 شکایتو لیکونو کې له هغو 19 کسانو شکایت شوی چې دا ادعا له مخې ښاغلي صالح ته سپکاوی کړی او هغه ته یې کنځلې کړې دي. زلمی خلیلزاد
د یو شمېر معتبرو سرچینو پر اساس د کابل ادارې مشر اشرف غني او عبدالله ترمنځ خپل منځي مذاکرات د زلمي خلیلزاد په منځګړیتوب پیل شوي دي. د عبدالله ټاکنیزې ډلې لومړی مرستیال عنایت الله بابر فرهمن رسنیو ته ویلي دواړو لوري د خلیلزاد په منځګړیتوب د تفاهم په موخه خپل منځي خبرې پیل کړې دي. په خوست ولایت کې د پسرلنیو نیالګیو کینولو ولسي اشر ترسره شو. چارواکي وایي د اشر د ملي بسیا بڼ په نوم ترسره شو چې پر مهال به په یاد ولایت کې د بادامو 200 باغونه جوړ شي. دوی وایي له مرکز سربیره به په ټولو ولسوالیو کې هم نیالګي کینول شي. په یاد ولایت کې دغه ولسي اشر مشران وایي چې پیل یې له ګوربزو ولسوالۍ څخه وکړ او په خبره دوی به په 200 باغونو کې نږدې 8000 د بادامو نیالګي کینوي. هند په هند کې وروستي تاوتریخجنو لاریونونو کې 210 تنه وړه او ټپیان شوي دي. د لاریونونو په یاد هیواد کې د تابعیت پر وروستي تبعیضي قانون او یاد هیواد ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سفر پر مهال یو ځل بیا زور اخلي. هندي رسنۍ وایي اعتراضونه لا هم دوام لري او په تاوتریخوالي کې تر اوسه 60 تنه لاریونوال وژل شوي او تر 190 ډیر نور ټپیان شوي دي. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو سره حتما لایک کړئ. تر بل ویډیو مو په لوی رب سپارم.